وسم ګناه کې رمضان راغو ته وسم لا د ګناه نه منع کېږي وسم د زړه په مزو پسې ورواني وسم په تا کې غفلت دی وسم ته په جرمونو باندې ستړی نه شولې وسم ته لګې د الله د بندګۍ نه غافلی ویا باغي الشر اے د شر طلبګاره په ګناهونو پسې ګرځې اقصر بن شه نور دی بازارونو کې مه ګرځه بس دی نورې نافرمانۍ نه مه کوه دا نظر دی غلط مه استعمالوه چې ستا دا روژه نیټ ته تېرېږي اقصر بن شه بنده دا ګناه پرېږده نور رمضان دی په الله ځان وبخه ویا باغی الشر اقصر دا شر کارونه به ته کله بندې په رمضان کې نه بندې کیدای شي داري د ژوند اخري رمضاني والله چې د مرګ په وخت کې چغې او کوکارې ووهي یا الله رمضان ته مې پاتې کا چې توبه وباسم او وبخلی شم نو رمضان یې درکړی که نه ولې بې قدري کې په رمضان کې خو ته ورځې او شپې دې سبا کېږي که نه ولې درته دومره سپک ښکاري دا رمضان ځان په الله باندې وبخه که نه په زیاره دی چې بیا سړی چغې ووهي په زیاره دی چې بیا مونږ ارمان وکړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان دې ته وګوره دا جمله بیګا ما درس کې ویله ولله عتقاء من النار الله رب العالمین د جهنم نه بندگان آزادوي الله رب العالمین د جهنم نه د ازادۍ فیصله کوي په خپلو بندگانو باندې چې زما دا فلانې بنده فلانې بنده فلانې بنده دا د جهنم نه آزاد شي ویې لیکئ ملایکو وذلك في كل ليلة من رمضان او دا فیصله د رمضان په هره شپه کې کېږي چې په هغه شپه کې زما ځوان قصه خانه یې ستړې کړله کوچي بازار یې ستړې کړلو مینه بازار یې ستړې کړلو په یو چپله پسې د سپلو بازار ستړې کړو دې شپه کې دته ویلی کېده چې د اور نه ځان بچ کېده الله بنده ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة من رمضان او قسم په الله چې موږ د اور نه بچ کېږو په قرآن به بچ کېږو په ځای دې چې فضول ګرځو فضول خبرې کوو فضول مجالس هم لګولي د دې په ځای په کار ده چې موږ د الله کتاب ته ودرېږو